د مکسیکو په دې کلیسا کې هغه کډوال اوسېږي چې امریکا ته د پناه اخیستو او ژوند کولو لپاره روان دي، خو د دوی ثبت او اسناد ډیر وخت اخلي، نو ځکه دوی د امریکې په ګاونډ کې په مکسیکو کې په پاتې کېدو مجبوروي. په دغه ملک کې تر ټولو خوندي ځای ګڼل کېدونکې په نیو مکسیکو سټي ښار کې دا کلیسا ده. کډوالو د کلیسا په میداني کې خیمې وهلي دي او د خلکو په چندو ژوند تیروي. دلته د منځني ختیځ او لاتینی امریکای هیوادونو کډوال ډیر دي چې پر توپیرونو سربیره د سم ژوند کولو کوشش کوي. موږ دلته لکه یوه کورنۍ یو، د هیټي، کولمبیا، چین، جاپان او نور ملکونو خلک یو. کله کله لانجې هم کوو، خو موږ د یوې کورنۍ په شان. دا یوه تاریخي کلیسا ده چې په یو وخت کې په سلګونو کسان پاتېدلی شي. دلته ځینې خلک څو ورځې او ځینې څو میاشتې اوسیږي. د دې ځای مشران وایي کډوال باید په زور ونه شړل شي او د بشري مرستو په بنیاد باید لاسنیوی وشي. دلته د ساتل شویو کډوالو شمیر 1400 ته هم رسیږي. فلحال 600 تر 900 پورې کډوال دلته میشته دي. ځینې وخت دا شمیره زیاته شي. امریکا ته د رسیدو لارې اسانه نه دي. اکثره کډوالو تر دې ځایه را رسیدو مخکې پر لاره ډیر څه بایللي دي. اوس یې د اسنادو تایید او د امریکې لخوا د کډوالۍ د قضیو منل ډیر وخت اخلي. همدا وجه ده چې د کلیسا په میداني کې اوسیدونکي ډیری کډوال پریشانه دي. د کډوالو د ثبت بهیر ډیر اوږد دی. موږ له 3 میاشتو راهیسې دلته یو. رجسټریشن مو کړی خو نور کار پر مخ نه ځي. دلته تر را رسیدو مو ډیر تکلیفونه ګاللي دي. ماشومان تختول شوي او پر ښځو جنسي تیري شوي دي. په خراب حالت کې یو. په دې وروستیو کې امریکا د یو لړ ګامونو په اخیستو سره هر کال له مکسیکو څخه د لسګونو زرو کډوالو ور اوښتل سخت کړي دي. خو بیا هم د پناه غوښتونکو سلسله نه ده ودرېدلې، نو ځکه په دې کلیسا کې د میشته کېدونکو کډوالو شمیر هم نه کمیږي.